پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کومه زنانه په خپله ژبه خپل خاوند ته تکلیف ورسوي د دغه زنانې نه لمنځونه قبلیږي نه نور اعمال قبلیږي خوا که هره ورځ روژه ونیسي او ټوله شپه عبادت او تهجد کوي غلامان آزادوي د خپل مال څه د الله په لار کې خرڅ کوي د هغه باوجود د دې د ژبې د بدوالي د وجې څه چې دا و خاوند ته رنج او تکلیف ورسوي دا به نه قبلیږي او دا به هغه اوله ښځه وي چې په دوژخ کې به د دغه ژبې د وجې څه داخلیږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر یو بله موقع دا وفرمیل چې کومې زنانې په دنیا کې و خپلو خاوندانو ته تکلیف ورسوي نو د جنت حورې و دې زنانه ته وایي چې پر تا دې د الله لعنت وي ته خپل او خاوند ته تکلیف مه ورکوه دا خاوند ته د دې خاوند وړ نه دا به ډېر ژر ستا سره بیل سي او موږ ته به راځي. څومره غټه خبره ده عزتمن. یعنی د خاوند رضا د ښځې جنت دی د خاوند رضا د الله رضا ده چې خاوند راضي وي الله به راضي وي ځکه پر یو زنانه د ټولو څه زیات حقدار خاوند اوس پر نارینه باندې خو د ټولو څه زیات حقداره مور و پلار لیکن پر یو زنانه د ټولو څه زیات حقداره خاوند دی که د پلار او د خاوند مقابله سره راله دا به د خاوند خبره نو پکار ده چې دا زنانې د خپلې ژبې په کنټرول کې وساتي. هسې وایي خاوندان زموږ قدر نه کوي زموږ عزت نه کوي تا د خاوند قدر او عزت کړی دی حالانکې په حدیث شریف کې راځي که چیرې سجده جایز وي نو خاوند ته به کېدل یعنی دا د خاوند عزت او تکریم او تعظیم په خاطر لیکن دا زموږ معاشره کې چې کومې زنانې دي د دې به هر وخت ژبه د خاوند په غیبت باندې کړی پکار دا ده چې دا د نور و مخ ته د خپل خاوند لوړ کړي د مور و پلار و مخ ته لوړ کړي د نور ښځو و مخ ته لوړ کړي دا وایي چې زما خاوند ډېر عزتمن سړی دی زما ډېر قدر کوي زما ډېر عزت کوي د خاوند عزت وکړه تعظیم یې وکړه د ده و مخ ته په لوړ اواز باندې باید خبرې ونه کړي. زموږ کتابونه لیکي وایي که چیرې زنانه وغواړي دا خپل خاوند به پر سر باندې ګرځوي په یوه خبره د خاوند په زړه کې ځان اچولی شي لیکن د معاشرې د زنانو هره خبره داسې وي چې هغه د خاوند پر سر باندې لکه د یو چټک ګزار